تازه خبر بي بي سي پښتو د ذبیح الله مجاهد خبره رد کړه. وايي حقانی لا هم افغانستان ته نه دی راغلی. آیا حقانی په متحده عربي اماراتو کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. ذبیح الله مجاهد 2 اونۍ وړاندې ویلي و چې سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو او له هغه ځایه سعودي عربستان ته له یون وروسته بیرته کابل ته نه دی ستون شوی. خو تازه بي بي سي موندلي چې سراج الدین حقانی لا هم افغانستان ته نه دی ستون شوی. بي بي سي وایي سراج الدین حقانی د جنوري پر 23مه سعودي او بیا له هغه ځایه بیرته متحده عربي اماراتو ته ستون شوی او سرچینه یادونه کوي چې هغه د درملنې او آرام په نیت لا هم له افغانستان نه بهر دی. سرچینې ونه غوښتل چې د سراج الدین حقانی د دمې او درملنې ځای په ډاګه کړي. یوازې دومره یې ویلي چې د افغانستان په شاوخوا کې دی. له افغانستان څخه د سراج الدین حقانی د وتلو خبرونه داسې مهال ورکول کیږي چې تازه ورپسې ملا برادر هم په نږدې یو میاشتني چکر قطر ته تللی او له هغه وړاندې عباس ستانکزی هم د سیل په نوم له خوست هوایي ډګره تښتېدلی دی. یو شمېر سرچینې وایي چې د اسلامي امارت دا 3 واړه مشران په متحده عربي اماراتو کې شتون لري او له خپل مشره ناراضه دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو لیکلي چې حقانی په پټه له اشرف غنی سره هم لیدنه کړې او له روان وضعیت څخه یې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. هیره دې نه وي چې د ولسواکۍ له پرځېدو وړاندې هم ویل کېدل چې ولسمشر غني له حقانیانو سره اړیکې درلودې. تر اوسه کومې رسمي سرچینې د دې لیدنې په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي. ولسي افغانان بیا وایي د اسلامي امارت مشران باید د یوې بلې بربادۍ د مخنیوي له امله د ولس غوښتنې ومني. د وګړو مشروع حقونه چې زده کړي یې لومړی ګام دی ورکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.